دا کهانی د یو وړوکي شانتي پرنده ده چې د شکل ټوټل د توتګر کې په شانتي جوړ وي د شپې یوازې د مور او پلار نه د باندې یو منګک حملو کوي د ځان د یری بیهوشه کوي او منګک دا مطلبي چې د مړ شو منګک لاړ شي نو د را پاسي د پس جان کې جان راشي په دې ځای کې یو سمندري هی ګل وخی چې هغه د سمندر مرغۍ وي د دوی یو دوه انډې وي چې په هغه کې یو انډه ماتې دواله وي دا جوړه د شپې د سمندر په غاړه ناسته وي دوی د یو بل سره خزه خاون خبرې کوي بل طرف ته د مینو یو وړوکی پرنده چې کوموي دی رد د خبرې واوري او ردی سیګل د خزه خوا تراشي کینی دا ځان ته رانږدې کې چې دا خو یو وړوکی پرنده دی د دې د خاون دی ته وایي چې دا تاسو کې دا جانور خو زمونږ په شانتي نه دی دا مادي خزه وته وایي چې دا خیر یو وړوکی ماشوم دی کومنګ د ځان ته رانږدې کو نو سبا د پکې نه ده د ځان ته د ماشوم رانږدې ک او د ځان سره ساتي د دل د نور څخه خوراک ورکوي خدای اغه نه خوري د کیړې مکوړې او دا شزونه په مینا خوري په دې کې دا سیګل دا یو بچی د انډې نه راوځي دا مینو چې کمی د ډېر زیات خوشاله شوي دی و چې زما یو وړکې رور راغی دلته کې دا سیګل جوړه چې کوموي دام ډېره خوشاله شي چې زمونږ غزبي ته یو مشر رور میلاو شو بیا دا سیګل چې کوم ته دا مینو له ځمېداري ورکې چې ته به زما دا بچی ټرین کې او دوی ته به تو د اولتلو چلخې نو په دې ځکه د سیګل دا بچی خوالزي خدا مینو چې کمی دې نشي اولته د سیګل په شانته نو دا ټول په د اعتراض کې بیا د لمبل چلخې نو د لمبلم نور زیده د بونه هم یریږي دا منو چې کمیر د په شانتی رده پیمبلی وی هغه د ته او چې ته زمون په شانتی نسلې ته تیز اولته شي ته د ایګل په شانتی سلو نشي اولته نو ته تیز اړای کوشش کوه ته بردونه خا الوزي په دې کې چې د خپل د کسانو خبره واوري نو د واقعي ډیر تیز اڑان کوي او ډیر تیز الوزي ته پوه شي چې زه واقعي د نورو په شانتی نشم اولته او زمونږه جدا نسل دی د دې د وجې زه د هغه په شانتی اولته ما کوشش کوم نو زه نشم اولته په دې ځکه دا سیګل وای چې تا خو زمونږ ته بالکل د برادرۍ او د قبيله نه ته ځان له چرته جدا ځولې چې ته د سیګل سره نشي اولته ته د دغه ناکامیان ټوله اوخه چې ته په دغه د غزه کې ناکامه شوی او د ډیر زیات مزاح وړاو کې ډیر زیات خپشي او دا سیګلان چې کمی د دوی د اولتو ریس شروع شي په دې کې په دا ټول الوزي او ریس په لګي په دې کې چې دا کمینو وي د هم د دوی سره په وړاند کې شي نو دا مینو چې کمی د ډیر تیز الوزي د ردي سیګلانو د اولتو د ریس وګټي د په 1 نمبر راشي دا سیګلان چې کمی داتې هم ډیر زیات خوشاله شي او رده چې کم مرګري وي هغه ډیر زیات خوشاله شي د دې د وجې سیګلانو چې کم مشر وي د خپل مشر جوړ کې دته د انډو خیال ورکي چې ته به د انډو خیال ساتي خو په دې کې د شپې منګکان راشي او ردنه یو انډه وتختې د ډیر کوشش وکي خو د ردی منګکانو مقابله ونه کې نه دی د وجې ردنه یو انډه وتختې سهار چې سیګلانو ته پته ولګي سیګل دته وای چې ته د اسکاروم نه ته انډه نشي ساتلې د دې د وجې ته زمونږ د برادرۍ نه اوزه او دوباره دلته کې را نشي خو د سیګلانو ته کوم مشر چې وي دی وته وای چې خیر دی گزاره کوي دی به ماشوم دی به دوباره خیال کوي او دا ټول دی د خپل برادرۍ نه وباسي دی ډېر زیات خپشي او رده غزا نه لاړ شي د په دې ځای کې یو مرګره جوړ شي وي ډولو چې هغه د ډېر زیات موټاوي هغه د توي چې ته خپل برادرۍ سره اوسېږه ته د سیګلانو سره سکه ولې هغه خو سمندري مرغۍ دي ته د هغه سره نشي اولته د ملګری هم ډیر زیات خوشاله شي چې زمونږ خواته واپس راغی دا سیګلان چې وي دو ډیر زیات خوشاله او ډیر زیات مستیانه کوي او تامینو چې کمی د خپل سیګلانو کې اغرور را یادېږي چې کم د مخه د انډې نه راوته وي د ډیر زیات یادې خو بل طرف ته د سیګل چې کمی د هم د یادوي چې دا خو زما مشر رور دی کو ارسو خدای زما سره ډیر زیات خو دلته کې د ډېر سخت پریشان وي چې زه به خپل ور سره څنګه ملاويږم او د بازار تراشي په بازار کې د سیګل دا بچي الوزي په د باندې منګکان اٹیکو کې او د راونه سي او د مهنو ته پته ولګي چې زما رور منګک راټینګ کړل د منګکانو اخلاص کې او دا منګکان وسغلې وای وخی چې د مهنو د ملګری د تو چې د تاسو سره سمره بد کړل او ته بیا مر د سره ګرځي او دې ځکه دا سیګل دته او چې موږ د دې ځای نه زو یخنی را روانه ده او زمون خوراک دلته کې نه وي موږ بل ځای ته زو اول چې دلته کې سو توپان هم خطرناک را روان دی د وجې موږ زو
دا مینو ورته وایي چې تاسو ما هم د ځان سره بوځئ، زه به هم ستاسو سره لاړ شم. خو دا سیګل ورته وایي چې نه ته زموږ سره نشې تللی، ولې چې ته زموږ په شانتې نشې الوتی. دا مینو ډېر خفه شي، لاړ شي خپل ملګري خواته. دا ملګری ورته ووایي چې ته یو عام پرنده وي، ته د خپل پرندو سره ګرځه، ته د سیګلو خواته مه ځه. بل طرف ته سیګل چې کوم دی دا خپل ضرور بړایي شروع کړي چې مینو زما جان بچ کو او هغه ډېر ښه دی او موږ د هغه سره یو ځای اوسېده غواړو. خو دلته کې دا نور ته انکاري شي چې نه. بل طرف ته دا مینو خفه وي، خو دا ملګری ورته طرح خوشحالیانې ګانې یو شی بل شی وایي، خدای خفه دی په ونه کې ناستې ده په منګک باندې نظر شي چې هغه د سیګل انډه تښتوي. دا مینو د خپل ملګري سره حمله وکړي په دې منګک د دننه د انډه والي دوره د پیشه وکړي. نو دلته کې لاندې سمې ډېرې انډې جمع کړي دي منګکانو. نو دا مینو وایي چې راشه موږ د دونه د انډې په څه طریقه راوالو. دلته کې د شرابو ډرمان وي، دوره دې نه ډکنه کولاو کړي او دا ټول شراب دغې اوبو ته لاړ شي. نو دا منګکان چې کوم دي دا د یېرې وتښتي او دا کډره ډکه شي، دا شراب د انډې بره را وخیژئ. دا مینو د خپل ملګرو سره یو جال راوالي، په هغې کې دا ټولې انډې د منګکانو نه والي او لاړ شي حقه سیګلو ته کېږدي. اصل کې دې منګکانو د دې سیګلو سره سره نورې پرندې وي د سمندري چې د هغو هګۍ را پټې کړې وي. دا خو دې منګکانو د سمندري بطکو انډې په دې کې را پټې کړي دي. بل طرف ته ردو سره دا غم وي چې ډېر خطرناک طوفان را روان دی او دا سیګل د دې ځای نه مایګریشن کوي روان دي. دا خو د ده لپاره ډېره خطره ده، راشه چې ردې نه مخکې ده ته څه نقصان راورسي موږ دا خپل ملګري بچ کړو. بل طرف ته د انډو کې یو انډه ماته شي او ردې نه د سمندري بطکې بچی راوځي. دا ټول چې وګوري دا هم ډېر ښایسته بچی وي، د سیګل نسل وي. دوی خوشحاله شي چې د منګکانو د سیګل سره سره د سمندري بطکو هګۍ هم پټې کړې دي. دا بطکه هم ډېره ښایسته وي. بل طرف ته دا سیګل روان وي، دوی په طوفان کې پساو شي. خو دا مینو ورته ووایي چې تاسو په دې کې نشئ وتی او دې کې به تاسو پساو شئ. دې د وجې دا سمندري سیګل وایي چې راشه موږ د دې وړې چنچڼو نه فایده واخلو، دا به زموږ مدد وکړي په دې طوفان کې د پار کېدو، که نه موږ په دې طوفان کې نشو پار کېدی. دې د وجې دا مینو چې کوم خپل خاندان سره وي دو راشي او ردي سیګل مدد شروع کړي چې په دې طوفان کې به تاسو څنګه تښتئ. دوی ته ووایي چې سیده په دې کې مال وځئ، دې کې کوشش کوئ چې د وریځو نه تاسو په بره لاړ شئ، نو تاسو به ردي طوفان نه بچ شئ. د دې د وجې دا ټول په بره باندې زور کوي، نو ردې اسانۍ سره دوی ردې طوفان نه وځي. بره وریځو ته راشي ډېر زیات خوشحاله شي چې موږ خو دا وړه مینو وړوکې پرندې ګڼلې، خو دا قابلې پرندې دي. د دې د وجې بیا په دغه ځای کې نه وړه او نه غټ، دا ټول یو ځای کې اوسېږي سیګل او دا وړې پرندې. دوی ډېر ښایسته خوشحالۍ سره ژوند تېروي، ولې چې ټول ښه په خوشحالۍ په دغې سمندر خواته ژوند تېروي. ملګرو که دا ویډیو د باندې ښه لګېدلې دا ویډیو لایک، دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ د داسې مزناکو ویډیوګانو لپاره.